موږ سره دلته 4 کسرونه دي. تاسو داسې کار وکئ چې وګورئ چې دې کې تر ټولو لوی کسر کم دی، تر ټولو کوچنی کسر کم دی او یا هم کوم کسرونه سره مساوي دي. دا کار تاسو په دوو طریقو کولی شئ. هم یې د عددونو په کرښه باندې دا کار ښودلی شئ او هم کولی شئ دا بیل بیل شکلونو کې رسم کړئ او وښیئ. نو ویډیو ودروئ او دا کار ترسره کړئ. ښه راځو موږ اول د عددونو په کرښه باندې ښیو. زه راځم د عددونو یوه کرښه رسمومه. دلته زه د عددونو کرښه رسمومه دې سر نه تر دې سره پورې همدومره بس ده. دلته 0 دی، دلته 1 او دلته 2. ښه اوس راځو موږ اول دا پکې ښیو. دلته موږ ته وایي چې 1/2. نو زه دغه 0 نه تر 1 پورې دا فاصله په 2 مساوي برخو باندې ویشمه. نو دا به دلته نیمایي شي، نیمایي. اوس راځم زه له دې څخه 1/2 برخه راخله به. نو 1/2 زه د 0 نه د 2 مساوي برخو نه چې 1 والمه زه کوم ځای ته رسېږم، زه دې ځای ته رارسېږم دلته. دا به شي 1/2. اوس راځو دا پکې ښیو دا کسر. دلته موږ ته وایي چې 4 مساوي برخو باندې. نو زه راځم دا په 4 مساوي برخو ویشمه. دا به شي 0 نه تر دې ځای پورې ټول دا د 2 مساوي، مخکې په 2 ویشلی او دا به بیا په 2 ویشو. دا به شي 2 برخې، دا 3 برخې او دا 4 برخې. اوس راځم له دې څخه 2 برخې زه راخلمه. که چیرې زه داسې 1 خیز واچومه او دا 2 خیزه، نو دا 1/4 برخه، 2/4 برخې. ګورو چې موږ بیا هم دلته 1/2 ته راورسېدو. دا لیکو چې 2/4 هم په همدې نقطه کې یو ځای کېږي لکه 1/2. ښه بیا راځي موږ ته وایي چې 4/8. اوس راځو دا ځلې موږ دغه 0 نه 1 پورې فاصله په 8 مساوي برخو ویشو. موږ خو په 4 ویشلی او هماغه برخې به بیا په 2 برخو باندې وویشو. نو راځو موږ سره 0 دی، دا به 1 شي، دا 2 3 4 5 6 7 او دا 8 مساوي برخې. اوس دې نه موږ څو راخلو؟ 4 راخلو. راځو یو ځل بیا 4 خانې دلته وړاندې ځو، 1 2 3 او دا 4. یو ځل بیا ګورو چې 4/8 هم موږ سره بیرته په همدې نقطه کې یو ځای شو. نو لیکو چې دا هم مساوي دی له 4/8. دا ټول سره مساوي دي. نو موږ دې نه دا معنا اخلو چې 1/2 دا مساوي دی له 2/4 او دا مساوي دی له 4/8 سره. ښه نو 3/8 به څنګه وي؟ موږ خو دا برخه ټوله په 8 باندې مخکې نه ویشل شوې. اوس موږ صرف راځو یوازې دغه 3 برخې ترېنه پکې مخکې ځو. زه راځم 1 برخه، 2 برخې او 3 برخې. نو ګورو چې دا موږ دې ځای کې ودرېدلو، دې سره لاندې وړو. نو یعنې 1/2 ته ونه رسېدو. معنا دا چې 3/8 له 1/2 نه هم کوچنی دی، 2/4 نه هم کوچنی دی او 4/8 نه هم کوچنی دی. نو اوس که چیرې موږ راشو دغه ټول کسرونه په شکلونو کې بیل بیل وښیو، نو دا شکلونه موږ سره دي. دغه کسرونه موږ په دې شکلونو سره ښودلي. دا ټول شکلونه سره مساوي شکلونه دي. دلته موږ سره دا یو په 2 مساوي برخو ویشلی او لکه دلته مخرج کې موږ ته ویل شوي وو او موږ 1 برخه ترېنه په ګلابي رنګ سره په نښه کړې یا رنګه کړې ده. دا موږ سره 1/2 برخه ده. دلته هم موږ عین شکل په 4 مساوي برخو ویشل شوی او بیرته مو ترېنه 2 برخې اخیستلې. دلته موږ نیم اخیستی او دلته هم ترېنه موږ نیم رااخیستی. که چیرې موږ دا هم په 2 مساوي برخو وویشو داسې، نو موږ ګورو چې دا دواړه شکلونه یو شی دي، یوه اندازه برخې ترېنه اخیستل شوي دي. او همدارنګه که چیرې دلته راشو دا هم 4 برخې ترې اخیستل شوي خو ترتیب یې لږ مخکې وروسته دی. که چیرې موږ دا بیرته دلته راوړو او دا دلته راوړو، موږ سره بیرته دا شکل راکوي. او همدارنګه که چیرې موږ دا برخې بیا په 2 برخو ویشو، موږ سره دې غوندې 8 برخې په لاس راځي. دلته موږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 برخې دي. راځم دا هم بیا دا هم په 2 برخو ویشمه او دا هم په 2 نورو برخو ویشمه. نو 8 برخې دلته شوې، 1 2 3 4 1 2 3 4 8 برخې دا شوې، 8 دا شوې. دې کې هم 4 اخیستل شوي او دې کې هم 4 اخیستل شوي. نو دا سره مساوي دي. نو موږ ویلی شو 1/2 دا مساوي دی له 2/4 دا مساوي دی له 4/8 سره. دلته 3/8 کې دا سره مساوي نه دي ځکه دلته موږ 3 برخې راخیستې دي، کې موږ 4 برخې راخیستې وي. که چیرې موږ دې کې هم 4 برخې راخیستې وي، نو موږ به دغه برخه هم ورسره توره کړې وه. دلته 3 برخې کمې دي، نو دا له دې څخه کوچنی دی. نو موږ وایو چې 3/8 برخې دغه شکل د دې نورو شکلونو څخه کوچنی دی چې کومې برخې راخیستل شوي.
او همدارنګه د عددونو په کرښه هم 3/4 عدد دا د دې نورو دریو کسرونو څخه کوچنی دی.